ده چې په جنوبي پښتونخوا کوټه کې په مختلفو ضلعو کې ځو دغسې مشرانو د مختلف شعبو سره تعلق لرونکي ځوانان مشران راغونډوو هغو ته د 11 اکتوبر د کامي عدالت بلنه ورکوو. نو په هر پروګرام کې موږ دا مجلس کوو. دلته مقررینو بیان کو چې پر کام باندې دا ظلمونه دا زیاتوبونه چا لږ بیان کو چا ډیر، چا د کام وسایل بیان کو چا د کام مسایل بیان کو. خو زه دا یوه خبره کوم چې 21مه صدۍ ده، جدید ټکنالوژي دور دی. دا موبایلونه نن د هر ځوان د هر سپین ږیري تر دا هانه چې زموږ د کام زموږ د وطن د سرتورسرو په لاس کې هم دي. که څوک پوهیږي که نه پوهیږي، که څوک د سیاست سره تعلق لري که نه لري، هغه د کام په هر مسایل و وسایل خبر دي. نن د کام هر وګړی په دې پوهیږي، که نر دی که ښځه ده، که ځوان دی که سپین ږیری دی، که تعلیم لري که نه لري، هغه په دې پوهیږي چې پر ما پښتانه افغان باندې دا غوبل چا جوړ کړی دی، دا ظلمونه څوک را باندې کوي، او په دې هم سر خلاص دی چې د دې د خلاصون طریقه څه ده. په ډېره بخښه یوه خبره کوو، هر سیاسي ګوند، هر پښتانه قبایلي مشر، هر پښتون ځوان که په واده کې کښیني، که په جنازه کې کښیني، که په یو بل پروګرام کې کښیني چې د کام پر مسایلو خبره کوي، اخري کې یوه خبره وکړي، وایي موږ ډېر ښه کام یو، ډېر غني وطن لرو، ډېر تکړه خلک یو، بس موږ بدبختي دا ده موږ اتفاق نه لرو. دا هر څوک وایي. اوس موږ څه وایو؟ موږ وایو چې په وطن کې وسایل چې قبضه کړي دي، زموږ هغه نعمتونه چې الله پاک موږ ته راکړي دي، دا خو پنجابي اسټبلیشمنټ یا فوج په یوه نامه په بل نامه نیولي دي، دا خو به پر دوی تاوان کړو چې دا کار دوی کړی. زما په وطن کې که بم دماکې کېږي، زما په وطن کې که ټارګېټ کیلینګ کېږي، زما په وطن کې که بل غوبل جوړیږي، دا به پر ادارو پر فوج تاوان، دا بې اتفاقي پر چا تاوانه دی؟ چا نور باچا د ډاکټر مصطفی کماله چا ګرځولی دي چې مو ورسره کښېنه؟ د NP اعظم خان د PTI د ځوانه چا ګرځولی دي چې ته به نه ورسره کښېنې؟ موږ دا د بوري قبیلې که ناصر دی که کاکړ دی که په کاکړ کې نورې پښې دي، دا چا سره منې کړي دي چې ته به یو د بله نه کښېنې؟ نو عزیزانو یو شی خبره به لږ سپینه سره کوو، که 80 کاله پر دې کام باندې دا ریاست، دا فوج، دا پنجابي په یو نامه په بل نامه ظلم او زیاتوب کړی دي، ناروا یې کړې ده. خو بل طرف ته موږ کام څه کړي دي؟ موږ کام هم په دې غوبل کې نیم ورسره شریک یو. موږ کام د کام دپاره کوم اواز پورته کړی دی؟ نن هم تاسو یې وینې هستې، ډېر پښتانه پر موږ پېښ سوي دي، په میسیجونو کې راته وایي، څوک پر فیسبوک راته وایي، څوک مخامخ راته وایي چې تاسو لږ جذبات کم کړئ. منظور ځوانان په وزني، زه و دې ته حیران یم چې ته اوس هم د جذبات د کنټرول خبرې کوې. ستا د 8 اګست 100 وکیلان، ستا په APS آرمي سکول کې 1.5 ماشومان، ستا وزیرستان، ستا باجوړ، ستا سوات، ستا په دې کوټه کې ټارګېټ کیلینګ، دا ټول کېدل د فخر افغان باچا خان رانیولې، بیا خان شهید عبدالصمد خان، بیا پسرازه شهید عثمان خان کاکړ، سردار عارف وزیر، ارمان لوڼی، د خړ کمر شهیدان، اخري راځه ګیلمن شهید. بله ورځ په موسخیلو کې ستا ټرانسپورټ سوځل کېږي، ستا 2 ځوانان شهیدان کېږي چې یو د بوري دی بل د دوکۍ دی.
بیا دا بله ورځ په میختر کې پر بینک حمله کیږي، ستا ځوانان شهیدان کیږي، او وړمه ورځ دي د 3 کالو ماشوم سیند ډاکوګان وړي په زور یې کښېنولی دي چې ما ته 3 کروړه روپۍ. او دا ټول ظلمو بعد اخري تر دې ځایه راغلې چې د پاکستان دا فوج په وردۍ کې پوش ځوان پوش میجر په مومندو کې د ملالې په کور ننوځي، په خیسور کې د حیات ماشوم په کور ننوځي. معنا دا چې ستا سر تور سرې ته هم لاس ولوېدی، ته اوس هم جذبات باندې کنټرول غواړي. څه سوله مسلماني، څه سلو زموږ د پښتنو هغه خبرې چې 15,000 کاله تاریخ لرم، د احمدشاه بابا اولاد یم، د میرویس نیکه اولاد یم، او موږ ډېر غیرتمن مسلمانان یو. پنجابي ته پیغور هم ورکوو چې ته روزې نه نسې، زه بهترین زه روزې هم نسم، زه لمونځ هم کوم. یا هم ځان خطا باسي هم خدای خطا باسي. په ژیره په تبلیغ په لمانځه ځان نسې خلاصولی. خبره به الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي، نبی صلی الله علیه و آله وسلم د حدیث مبارک مفهوم دی، وای په دنیا کې افضل ترین جهاد دا دی چې د وخت ظالم حکمران ته سپینه او صفا خبره وکړي. اوس نو چې موږ ته په خپل ګریوان کې وګورو، په پاکستان کې ظالم حکمران څوک دی، څوک ظلم کوي، ولی نمونه ورکو سټیبلیشمنټ دا دی هغه دی. سپینه خبره ده په وردۍ کې د پاکستان فوج چې پاکستان جوړ سوی دی تر دا نن ورځې پورې چې هره ډرامه کیږي، که د مستخیلو واقعه ده په دې کې د ده لاس دی، که د مختر د بیک کیسه ده په دې کې د ده لاس دی، او که د 3 کالو ماشوم نن د ډاکوګانو د سیند په قبضه کې ناست دی په دې کې د ده لاس دی. او موږ چې کومه خبره کوو دا په جذبات نه کوو، دا په دلیل په وضاحت په منطق باندې کوو چې یہ جو دهشتګردي اس کې پیچھے فوج کې دا خړه وردی دا موږ وایو، دا موږ هر ځای بیان کړی ده چې چیلنج ورکو د پاکستان و هر ادارې ته چیلنج ورکو، که سپریم کورټ دی، که پارلیمنٹ دی، که میډیا ده، که پاکستان فوج دی. موږ وایو چې د پی ټی ایم یو ځوان یا 3 ذمہواره در وغواړه، کم دا نه که در ثابته چې یہ جو دهشتګردي اس کې پیچھے دا ستا وردی موږ ته 500 راکه موږ مړه زموږ خون معاف دی، کم دا نه که ثابته. ولی دوکې سره ورکو یو بل ته. دا کم ظلمونه کم ناروا دي چې په دې بوري کې د کاکړانو په آپس کې خپله پډه راسي، یا کیبزی دی یا اخترزی دی یا جوګزی دی. قسم مې دی په خدای چې لښکرې سره وکړو، که د اڅکزي سره دې مسله راسي ته بیا لښکرې سره کوې، نه بیا جایز ګورې نه ناجایز ګورې. زما د قبیلې سړی بې عزته کړی، مګر خبره چې د کام راسي، چې د کام 1.5 سل بچان دي په وینو کې لړلي په اسکول کې پراته وو، تاله غیرت نه درځي. ستا 100 وکیلان په کوټه کې چې کریم وکیلانو په وینو کې پراته وو، تاله غیرت نه درځي. ستا په کور فوج په وردۍ در ننوتی، بیا د بیم ماپ ستا خور ستا مور ستا ورېندارې ته لاس در واچوي، تا ته غیرت نه درځي. بیا د بیم ماپ په دې کیسه موږ نه ګایو. پرون په کوټه کې شای واقعه سوې ده، سړی چې په تاڼه کې مړ، زموږ پښتانه راپورته سوي، مؤمن دی مړ دی سید دی. تا څه کړي دي؟ تا دا موږ یو خبره کوو بخښه کوئ دلته به تبلیغ والا ناست اعتراض پرې چا نه کوو. په ورځ د آخرت یو عالم دې را ثابته کړي، په ورځ د آخرت الله پاک تاسو دا پوښتنه نه کوي چې ته تبلیغ له راویند له تللی وې 4 میاشتې که نه وې تللی. دا پوښتنه نه درڅه کوي، دا پوښتنه درڅه کوي چې ستا خور ستا مور ستا ورېنداره بې عزته کېده ته ولې خاموشه وې؟ ستا عزیز بې عزته کېدی ته ولې خاموشه وې؟ ولې دې بغاوت نه کوئ؟ او موږ دعوه کوو د بهترین مسلمانۍ، مګر دلته چې خبره راسي کاکا پرېږده فوج دی بې نظیره یې مړه کړه، چا څه نه وکړو، بوختي یې مړ کړي چا څه نه وکړو، زورور خلک دي خدای دې ظالمان برباد کړي. دا برداشت ته د تربره سره ولې نه کوې؟ ولې
کلمې معنا لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې معنا خالي دا نه ده چې الله یو دی شریک نه لري او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله آخري پیغمبر. د دې خالي دا معنا نه ده. د کلمې معنا انکار دی. د کلمې معنا بغاوت دی. بغاوت معنا د ظلمه، د جبره، د دویم خدایانو. هغه چا ګپه کړې وه په مسجد کې ملا کښېني، دلته موږ ته خپله سره کښېنو. فرعون دی و، فرعون دی و. چا ګپه کړې ول فرعون مازې تربور نه لري، فرعون د قبیله نه لري، د هغه خلاف هم نه وای کېدلی. هغه فرعون پرېږده. نن په هره تاڼه کې فرعون ناست دی، نن په هر کینټ کې فرعون ناست دی. د دې خلاف به کم موسی پیدا کېږي، کم د موسی علیه السلام پیروکاران به پیدا کېږي. نو عزیزانو موږ ته کلمه په رښتیا ویلې ده. بیا امنتو بالله د هر پښتانه مسلمان زده ده. امنتو بالله معنا څه؟ امنتو بالله الانسان بالخصوص مسلمان د الله پاک سره حلف اخي، وعده کوي چې امنتو بالله یا الله ما ایمان پر تا راوړی دی، ستا پر رسول